روغتون د یوې اونۍ راهیسې د کابل مدني ټولنو دفتر ته د کابل په احمدشاه بابا مینه کې د کوثر روغتون نه لسګونه ناروغان او د ناروغانو پیوازان دغه دفتر ته په شکایت باندې راغلي دي او دوی دا کوي چې دغه روغتون د خلکو د خدمت پر ځای په یو سهامي او تجارتي شرکت باندې بدل شوی دی. ډیر عادي ناروغ چې حتی هغه یو مشورې ته ضرورت لري او د دوی نه په میاشتو دوا خوړلې ده، د دوی سره فکر په قرارداد په شکل باندې دوی ځان سره زورګیري کړي دي. هغوی چې کله راځي بیګا یو ناروغ راغله او ماته وی چې مستي ونه خوري، مخکې د دې نه چې ماته دغه مشوره راکړي پرچه راته ولیکله چې ته لاړ شه هلته د پیسې تحویل کړه. 2,500 افغانۍ مې تحویل کړي او کله چې بېرته راغلم راته وی چې مستي ونه خوري نو ځه، بدون د دې چې معاینات وشي، بدون د دې چې دوا ورکړي شي، بدون د دې چې کوم پاسمان ورته وشي، بدون د دې چې نور کوم هغه ضروري او عملی اقدامات د ناروغ دپاره پکار وي هغه وکړي. د دې سره پخوا کې په داخل د روغتون کې ټول کومه دواخانه چې جوړه شوې ده، ټولې دواګانې چې دي د دوی یو دستوري او نمایشي دواګانې دي چې هغه په نورو دواخانو کې هم نه پیدا کیږي. او پخوا کې دغه روغتون دواخانې چې دي په ډیر لوړ قیمت باندې دغه دوا پلوري. زه د کابل مدني ټولنو د مشر په حیث باندې په وزارت صحت باندې او په نورو هغه ادارو باندې چې هغوی د نظارت حق لري جدا خواهش کوم، هیله کوم، غږ کوم په دوی باندې چې راشي د دغه روغتون نه نږدې نه لیدنه وکړي، د خلکو ستونزې او مشکلات هم واوري. چون د ډیره وخت نه د ټول د څو کالونو چې دغه روغتون دلته فعالیت کوي په دغه روغتون باندې د خلکو شکایتونه موجود دي. دلته نورې داسې واقعې شوي دي چې هغه ټول ولس او ټول قومونه پې خبر دي، سوشل میډیا ته دا مسله تللې ده. زه هیله لرم چون دغه مسایل موږ نږدې وکتل، د ستونزې شته، د مشکلات شته، زما هیله دا ده چې د نظارت ټیم راشي او که کېږي دا روغتون دې بلکل وتړل شي. مننه.